عبدالله ظهیر صاحب په دې شعرونو ورته بلنه ورکوم چې د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی، د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی او ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی او شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی. په دې خوږو بیتونو بلنه ورکوم زموږ د ننني بنډار مشر میلمه قرار شبګیر صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک. قرار شبګیر صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستوري د اسمانه د دې جرګې ملګرو او مینه او مننه او د حضور ټولو ته په حضور باندې مبارکي وایم او دې دعا سره چې الله دې زموږ په دې غونډه کې برکت واچوي. او یو غزل در سره شریکوم د خاطر صاحب په طرحه باندې مې لیکلی دی چې رسېدو ته وختونه نیسي، چې رسېدو ته وختونه نیسي خود به زما زړه پرهرونه نیسي، او چې رسېدو ته وختونه نیسي خود به زما زړه پرهرونه نیسي. او مین په دې باندې تالا ترغشي، مین په دې باندې تالا ترغشي او ځان ته ازغي یار ته ګلونه نیسي. او مین په دې باندې تالا ترغشي او ځان ته ازغي یار ته ګلونه نیسي. او د رقیب زړه را باندې وسوځېدو، د رقیب زړه را باندې وسوځېدو او بس دې جوړه را ته لاسونه نیسي. او په هنګامه د سپرلي پوهه شومه، په هنګامه د سپرلي پوهه شومه او پیغلې په لاس کې مشالونه نیسي. او په هنګامه د سپرلي پوهه شومه پیغلې په لاس کې مشالونه نیسي. او نرګسي یاره او بخملینه یاره، نرګسي یاره او بخملینه یاره او فکر مې هر وخت ستا یادونه نیسي. او وایم چې نرګسي یاره بخملینه یاره او فکر مې هر وخت ستا یادونه نیسي. او وایم چې یار به مې محفل ته راشي، وایم چې یار به مې محفل ته راشي او شبګیر تر څو به محفلونه نیسي، او شبګیر تر څو به محفلونه نیسي.